ګرانو مینوالو د لیاقت تصور د پیج دپاره تاسو خپل کلامونه د ویډیو په شکل کې مونږ ته رالېږلی شئ. ملګرو سلامونه مې واخلئ. وکیل دلزاک بونیری یم او د لیاقت جان تصور صاحب په غوښتنه باندې د هغې د چینل دپاره خپل ټي وي دپاره تاسو ته زه یو کلام وړاندې کوم. کلام مطلب عرض ده چې د دې کلي نه هغه وتې ده، چې د دې کلي نه هغه وتې ده، د زندګۍ نه مې مزه وتې ده، چې د دې کلي نه هغه وتې ده، د زندګۍ نه مې مزه وتې ده، چې په دې لاره بیا راغلې نه ده، چې په دې لاره بیا راغلې نه ده، څومره بلها ډېره موده وتې ده، چې دا د چا کور دی او څوک دی پکې، چې دا د چا کور دی او څوک دی پکې، د دې کوره خو تنبه وتې ده، چې دا د چا کور دی او څوک دی پکې، د دې کوره خو تنبه وتې ده. نن په نکریزو یې لاسونه سره دي، نن په نکریزو یې لاسونه سره دي، پرون د کورې جنازه وتې ده. ته ورته نن پرون راغلی ګرانه، ته ورته نن پرون راغلی ګرانه، زما دې ښار کې زمانه وتې ده. تا ته ما نه ویل چې مه راځله، تا ته ما نه ویل چې مه راځله، ستا د راتلو بله معنه وتې ده. دا سړی اوس په ځمکه سم دم ګرځي، دا سړی اوس په ځمکه سم دم ګرځي، د دې سړي نه اوس نشه وتې ده. بچې یوه روپۍ ضایع نه کړې، بچې یوه روپۍ ضایع نه کړې، بچې زما نه پې خوله وتې ده. وکیله دا غزل خو ستا غزل دی، وکیله دا غزل خو ستا غزل دی، د دې غزل نه ستا نامه وتې ده. بچې یوه روپۍ ضایع نه کړې، بچې یوه روپۍ ضایع نه کړې، بچې زما نه پې خوله وتې ده، بچې زما نه پې